40 غنټې د ملکی او سیمایز حالاتونه د ولس خبرولو لپاره د معلوماتو او خبرونو په لټون کې د سرګردانه خبريالانو د ذهني ستومانۍ ختمولو لپاره په پیښور پریس کلب کې د لوبو یو میله را جوړه کړې شوې ده. د پریس کلب کابینی خیبر یونین اف جرنالست او آر ایم آی له اړخه د پیښور خبريالانو لپاره د لوبو په دې میله کې ګڼ شمېر خبريالانو ګډون کړي او د لوبو د دې میلې نه خوندونه اخیستي دي. موږ د پریس کلب طرف نه دا سوچ وکړو چې یاره ولې نه چې د دلته یو ټورنامنټ جوړ کړو. نو دغه ټورنامنټ چې د رمضان کاله موږ سره ډېر ښه موقع وه. تراویح ختمه شوه، مونځ ختم شو. نو هغې نه پس موږ چې دی یو اعلان وکړو چې دلته به موږ د ټیبل ټینس، د بیډمنټن، د سنوکر، د کیرم بورډ، د لوډو مختلف ټورنامنټس به کوو. نو د خوشقسمتي خبره دا وه چې خلکو ډېر زیات اپروچ وکړو. 180 نه زیات ممبران چې دي موږ له راغله او دلته موږ سره ګیمونو کې حصه واخیسته. د لوبو په دې خوندوره میله کې د ګډون کوونکو خبريالانو وینا ده چې نن پریس کلب ته د خبر د لټون په ځای د بیډمنټن، لوډو، کریم بورډ، ټیبل ټینس او سنوکر په شان لوبو د لوبولو لپاره راغلي دي. دلته چې موږ راځو کله هم راغلي یو پریس کلب ته، نو موستلی د سکاورج دپاره راغلي یو. نن چې موږ راغلي یو نو موږ د خپل ځان لپاره راغلي یو. دغه د روژه چې کوم بختوره میاشت ده په دې کې موږ ټول کال چې کوم دی نو موږ ته دا موقع میلاو نشي چې موږ د خپل ځان لپاره ټیم وکړو. د خبرونو هغه تلاش کې موږ دومره سرګردانه یو چې موږ ته دغه موقع نه میلاویږي چې موږ چېرته گیم وکړو یا خپل دغه. نو دغه شان چې کوم دا ټورنمنټ مختلف گیمونه را جوړ کړی شوي دي پریس کلب کې، نو دا ډېر زیات ښه دي. یو په دې کې دوه دغه وي، یو خو دا چې هغه گیم وشي، مختلفو سرګرمیانو کې چې کوم صحافیان دي هغې حصه والي، او بل هغې سره ډېر داسې ملګري وي چې هغه ډېر وخت پس میلاو شوي هم نه وي، نو هغې راشي وایي کې میلاو هم شي. نو دا یو ډېره زیاته ښه موقع ده. زه څنګه پریس کلب ته راننوتم او د صحافیانو ملګرو سره میلاو شوم، نو هغوی وویله چې دا د اسمن شاه مرغه یار ډېر خوند به کوو چې دا روزانه داسې ماحول وه، ټینشن کې ژوند تېرو او ډېر بیزي شیډول وي. نو واقعي چې دا خو روژه ده او آر ایم آی دپاره به هم زه ډېر داد به ورکړم چې هغه موږ ته دومره ښه پروګرامونه، دومره ښه ایونټس موږ ته ارینج کړي. د خبريالانو لپاره را جوړه کړې شوي لوبو دې میلې په پرانیستې غونډه کې د وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي مرستیال بیرسټر محمد علي سیف او صوبایي وزیر کامران بنګش او د آر ایم آی مشرانو هم ګډون کړی. خبر پسې منډې وهونکي صحافیان نن په پیښور پریس کلب کې را جوړه شوې میله کې په مختلفو لوبو کې برخه اخلي او وایي چې داسې قسمه میلې بیا پکار دي. د کیمرامین محمد خالد سره کاشف عزیز، وحدت نیوز، پیښور.